سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. په هغه وخت کې به هغو ته د هغو د عملونو بدۍ څرګندې شي او هغوی به په همغه څه کې راګیر شي چې په هغه پورې هغوی ټوکې مسخرې کولې. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. او هغو ته به وویل شي چې نن موږ هم تاسې په همغه شان هیرو لکه چې تاسې د دغې ورځې ملاقات هیر کړی. ستاسې هستوګنځی اوس دوزخ دی او هیڅوک ستاسې مرستندوی نشته. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. تاسې له دې عاقبت سره ځکه مخامخ شوي چې تاسې د الله په آیاتونو پورې ملنډې وهلې او د دنیا ژوندانه تاسې غولولي وي. په دې اساس نن به نه دغه خلک له دوزخ نه راویستل شي او نه به ورته وویل شي چې د بخښنې په غوښتلو سره خپل پروردګار راضي کړئ. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نو سنا ستاینه د همغه الله لپاره ده چې د ځمکې او آسمانونو مالک او د ټولو مخلوقاتو روزونکی پالونکی دی. په آسمانونو او ځمکه کې لویي د همغه لپاره ده او هغه برلاسی او د حکمت خاوند دی. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.